همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، د بخاری حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا. قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن ابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زما ټول امت به جنت ته داخل شي مگر هغه څوک چې جنت ته له تلو نه انکار وکړي. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه ای د الله رسوله څوک جنت ته له تلو نه انکار کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چا چې زما اطاعت وکړه جنت ته به داخل شي او چا چې زما نافرمانی وکړه نو هغه جنت ته له تلو نه انکار وکړه. نو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو جنت ته داخل کړي، الله رب العزت تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي، نو د الله رب العزت اطاعت وکړئ. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. دا جنت ته د رسېدو لارې دي.